یو ځل موسی علیه السلام د الله تعالی نه پوښتنه وکړه، یا الله، کله چې ته د کوم بنده په کوم اعمال باندې خوشحاله شې نو هغه ته څه ورکوي؟ الله تعالی وفرمایل موسی که چیرې هغه واده کړی وي نو د هغه په کور کې د جلۍ پیدایښت کومه. موسی علیه السلام بیا د الله تعالی نه پوښتنه وکړه، یا الله، کله چې ته له هغه ډیر خوشحاله شې نو هغه ته څه ورکوي؟ الله تعالی وفرمایل موسی په کور کې د دومې جلۍ پیدایښت کومه. موسی علیه السلام بیا د الله تعالی نه پوښتنه وکړه، یا الله، کله چې ته له هغه ډیر زیات خوشحاله شې نو هغه ته څه ورکوي؟ الله تعالی وفرمایل موسی په کور کې د درېیمې جلۍ پیدایښت کوم، او کله چې زه د چا په کور کې د هلک پیدایښت کوم نو هغه ته ویل کېږي چې لاړ شه او د خپل د پلار د موټو زور دې شه. موسی زما د په خپله خدایي باندې قسم وي چې زه کله د چا په کور کې د لورانو پیدایښت کوم نو بیا د هغه د موټو زور زه په خپله یمه، نو دوی ته ښایي چې زما شکر ادا کړي. یو ځل له صحابه کرام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، یا رسول الله، ته په دنیا کې ډیره مینه له چا سره کوي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل د خپلې لور حضرت فاطمه سره. السلام علیکم.